د خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې هر څوک د هر چا پر ګیټ باندې یا پر دیواله باندې موږ هغه بیل د اشتراک نمبر لیکلی وي. هغه د اشتراک د نمبر په ذریعه باندې هغه کور ته بیل رسیږي. زموږ کارمندان د بیل د اشتراک نمبر او د هغه دیواله یا پر ګیټ چې کوم نمبر لیکل شوی دا سره ګوري، هغه کور ته بیل ورکوي. کوم وخت چې دا ګیټ ورنګېږي یا د دیوال ورنګېږي هغه د اشتراک نمبر خرابېږي. د اشتراک نمبر چې خراب شو نو زموږ کارمندانو ته نه معلومېږي چې دا بیل د کوم کور دی. نو دغه د اشتراک نمبر که کوم څوک ګیټ رنګوي، دیوال رنګوي، باید دا د اشتراک نمبر بیرته ورسره نوی کړي. او بل مو د خلکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د برق تجهیزات لکه میټر بکسونه سو، پایې سوې، لینونه سو، د برق کوم سامانونه د دغو په حفظ، په مراقبت او په ساتنه کې زموږ سره همکاري وکړي. چې کوم ځای کې تخریبېږي، بعضې ځایونو کې میټر بکسه یې په بازار کې دکاندارانو بولکان ورباندې ایښي، نور شیان یې ورباندې ایښي چې هغه سبب د دې کېږي چې دا مات شي. دغه رقم په کلو کې، په کوڅو کې باندې پر دې باندې کوچنیان ساعتېرۍ تېروي، ورباندې خېږي. نو د هر څوک باید دا د ځان مسؤلیت وبولي چې د دغو شیانو ساتنه او حفاظت